نړۍ به همداسې له رازونو څخه ډک پاتې شي. په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته 15 داسې عجایب بیانول غواړو چې تر اوسه به مو د هیڅ چا نه وي اورېدلی. اول نمبر کې دی موږ سره ماشه. د ماشي په شا باندې یو وړوکی حیوان اوسیږي چې په سترګو نه ښکاري، او دې خبرې ته الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې اشاره هم کړې ده. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله له دې څخه هیڅکله شرم نه کوي چې په مثال کې ماشه ذکر کړي او یا هغه حیوان چې د ماشي د پاسه اوسیږي. دوهم، ملائک. یو انسان هیڅ کله ملائک نشي لیدلی، خو لیکن انسان چې کله مړ کیږي نو د مرګ نه مخکې ملائک ویني، ځکه په سترګو کې چې کومه پرده د ملائکو د پیریانو د نه لیدو دی، مرګ ته نږدې وخت کې الله رب العالمین هغه لرې کوي، او دا خبره هم په قرآن عظیم الشان کې بیان شوی دی. الله رب العالمین فرمایي: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. په یقیني توګه د دغې ورځې څخه ته په غفلت کې وې، موږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه، او نن ستا نظر ښه تیز دی. دریم، خنزیر. خنزیر یوازینی مخلوق دی چې اسمان ته نشي کتلی. ولې نشي کتلی اسمان ته؟ لامل یې څه دی؟ د دې ځواب به تاسو زموږ په راتلونکي ویډیوګانو کې کتلی شئ. څلورم، اوښ. اوښ یوازینی حیوان دی چې تریخی نه لري، نو د دې وجې نه یې صبر هم زیات دی. پنځم، د ګوتو چاپ. د انسان د ګوتو لیکایي د مور په بطن کې د 4مې میاشتې څخه وروسته جوړیږي، چې د انسان د ډي این اے په واسطه مستقیما رهنمایي کیږي. دا لیکایي دومره په مهارت جوړې شوي وي چې د میلیاردونو انسانانو یو د بل سره ورتوالی نه لري. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې ګوته وسوځي یا زخمی شي، دوباره هماغه شان لیکایي جوړیږي. سبحان الله. دغه معلومات تاسو ته څنګه ښکاري؟ که چیرته دغه معلومات تاسو ته فایده مند ښکاره شوی وي نو دغه ویډیو ځان سره لایک کړئ، او د دغسې نورو جالبو معلوماتو د حاصلولو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که چیرته تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو د نورو لپاره هم فایده مند نو دا ویډیو د نورو سره شریک کړئ.